محترم بعض خلق د قسم خیالات او شکار وي پزړه کې یو غلط تصورات او یو منفي سوچ لري چې کله په مجلس کې د یو عام انسان خبره وشي نو هغوی په ذهن کې داسې یو غلط او منفي سوچ لري چې نتیجتاً د هغوی په ذهنونو کې بدګماني پیدا شي او د هغوی په زړونو کې د انتقام جذبه پیدا شي. نو اوس که دغه انسان د بدله اخیستلو کوشش کوي دا هم غلط دی او که په خپل زړه کې هسې بدګماني نیسي نو دې سره هم د خپل نقصان رسیږي. نو دا څومره ښه خبره ده محترمو چې کله یو انسان د بل انسان په باره کې یو خبره وکړي او ته د هغه منفي سوچ هغه رد کړي او په خیال کې دا راوري چې داسې خبره به نه وي شوي، کیدای شي چې دې ویونکي ته غلط فهمي شوي وي یا په هغه د مجبورۍ په وجه دا خبره کړې وي وغیره وغیره، داسې سوچونه راولي دا خبره ختمه کړي. نو بیا به د دې نه غلط ګمان پیدا شي نه به غلط تصورات پیدا شي، یقینا خبره په دغه ځای باندې ختمه شي. نو انسان له پکار چې هغه خپل منفي سوچ هغه صحیح کړي، د دې نه به بیا بدګماني نه پیدا کېږي، یقینا انسان به بیا په هر چا باندې ښه ګمان کوي.